السلام علیکم قدرمنو دوستانو ستړي مشه جوړ په خیر تازه تکړه تاسو زموږ هیواد یوټیوب چینل ګورئ چې مطلب راکه ما په کندهار ولایت کې توت پاخه سوي دي په رئیس ګور په څو افغانۍ جوړو دا وروره په 100 افغانۍ دي په 50 افغانۍ دي ساده پر ماشاءالله نو دوستانو د کندهار توت ماشاءالله کندهاري توت دي د خیر سره پروګرام را سره وګورئ خونځي واخی معنا رئیس استه وروره دوی رئیس رانیسه په 100 افغانۍ په 50 افغانۍ سوي دي یعنی $1 لا نه کېږي تقریبا 80 سنت کېږي نو دا دغه چوکمدات څخه نیولې جاده د مچای جاده کې دا توت نو راځي دا به در باندې ویني ان شاء الله زموږ سره اوسېږي ملتیا کوي دا توت را سره وګوري دا خلک را سره وګوري دا بازار را سره وګوري ان شاء الله ملتیا را سره کوي شروع دغه ځای څخه کوم دغه زمانه خرڅې دا دی څنګه نوم دی کمال امان الله کمال امان الله خان توچی ماشاءالله دا د کوم ځای دی راوړی دی ارغنداو سه دا یو پتنوس بیا پسور کې دا یو پتنوس پسل ماشاءالله تاسو ورته وګورئ توت نو یو رقم خبرې کوي د نارې دروي دا توت وای ما وخوري زه دونه خوږ یم وای نو ماشاءالله ښه خوند کوي څنګه دی خواري و غریبي والله شکر دی بچی یو شی بخش پیدا کېږي خوشحاله امن دی او الحمدلله بس نو کور دی ودان خیر اوسه وروره دا د توت چې معنا نو موږ به داسې وګرځو نو داسې ګرځو دوستانو ماشاءالله خلک ډیر راوتلي دي توتانو موسم دی نه وګورئ هر یو داسې توتې چې دي وګورئ دا دی ښایسته توت دی ستړي مه شئ وروره څنګه جوړه په خیره ښایسته نوم دی شایسته نصیب الله خان ښایسته نصیب الله په څو ده په 80 افغانۍ په 50 افغانۍ په 60 افغانۍ په 100 کوم ځای توت دی د ارغنداو چارباغ بابا صاحب ماشاءالله ګرد ادرس په لاس درکې دوستانو دا دی ښه ماشاءالله شش کال تو ډیر دي که پروش کال ډیر یاره شش کال ډیر دي شش کال په دې ډیر دي چې د پاکستان لار بنده ده ښه بلا بدلې د سره خرو د خیره دې به خرو د خیر ان شاء الله ماشاءالله تاسو وګورئ ماشاءالله دوستان دا پیاله په څو ده انډیواله په 6 افغانۍ ده سره توت چې ماشاءالله دوستانو دا څوک دی دا چشکي په دغه کې راوړي دا دغه کې د بیانو کې بیا په تایز خرڅي ماشاءالله وګورئ زموږ وطني توت چې آسمان هم ناستې خرڅې دا نو دراغه سره پورې به موږ زه در باندې وینو بیا دغسې میده درځه د خیره وګورئ الوچا کمه ده دا وګورئ اوه د ټولو خولې اوبه ورته کوي دا وسعه ماشاءالله وطني الوچا ده وطني توت دی ځای مو خالي شلمبې هم لري ونه په توت سره ښه راوړه شلمبې ښکاره کړو ماشاءالله دا دی ګورئ اوه دا وطني شلمبې دا وطني د ارغنداو شلمبې دي ماشاءالله یو ګیلاس شلمبې په څو دي بیا 10 افغانۍ ماشاءالله دا غزبانې خرڅې نوم دی ګلاب شاه جان قربان دي سندوره الله دې بس حلال نصر روزي په خیر کې خدای دې خیر درکړي د کوم ځای توت دی دا د ارغنداو د کومې سره ښه ماشاءالله کور دې ودان نور بس الله دې برکت پکښې واچوي نو دا دې مخ ته ځو دا ټول ځوانان راوتلي توت خرڅوي ماشاءالله ته چې خرڅوې وروره ته چې خرڅوې ښه ماشاءالله دا دی توت دي ماشاءالله داسې وګورئ دوستانو داسې توت دي چې په ټوله نړۍ کې نشته د کندهار توت دا دی سلیمان جان ځای دي خالي دی وروره ښه بس زه د خیر داسې ګور دا ته څنګه یې وروره نوم دی حیات جان ماشاءالله دلې توت خرڅه کومه دی ځای دی ښه دغه ځای دی
ماشاءالله دا یاد جان توت چې وروره خرڅي کور دې ودان وروره خیر اوسې دا زموږ پتنګ هم شاټونه نیسي نو مخ ته د خیر سره ګوري دا ښایسته ښایسته ځایونه یې جوړ کړي دي ګوري اوس هم ټوله د توتو دي او چا هم شته ستړي مه شه د خیر خیرات ښایسته نوم دي ورور څه شي عتیق الله جان دغه یو دغه په چا په څو ده بیا یو دوه چاریاکه دي ښه په جیش افغاني ماشاءالله دا په جیش افغاني وګورئ په قرآن کې په ټوله نړۍ کې درکې دا دی نو بالا نو څه شي غواړي نو بالا دا وګوره څومره ښایسته یې وډلې دي بلګ وګورئ دا دغه زما ورور دی چې راسي د خیر سره انشاءالله ښایسته توت لري دا ستوتې دي چې بالا نه جوړېږي او دا دغه یې مې ښې دي دا مرغۍ ماشاءالله دا یې خرڅوي د خیر سره نو دا د دغه سره څه در هغه سره پورې ګرده توتان دي او ګورئ ټوله توتان دي السلام علیکم څنګه یاست حاجي صاحب په خیر خیرات دی په څو دي توت حاجي دا په څو دي ښه دا په سل ښه فرق کوي توت و ښه په 50 دا دغه ورور یې خرڅوي ښایسته ځای جوړ کړی دي دا نو جاده ده دا چوکمداته څخه تر عیدګاه دروازې پورې ماشاءالله وګورئ ټوله داسې دغه دي توت څومره مه کوه ښه دا د ګرد دنیا دي ګورئ وای انشاءالله دا یې دوستانو وګورئ ماشاءالله حاجي یو پوښتنه به در څخه وکړم دا توت ولې مثلا داسې لږ دغسې څنګه سي ګوره مثال دغه نه مثال دا ولې داسې دا وخت پر تېر سي تازه دي نه وای نه دی پر څه سوي دا په دا ډبه کې زاده ښه په دا ډبه کې داسې او څو کال دي کېږي توت خرڅه اول کال دي الله دې الله لس کروزي پکښې درکړي قربان دې سم خیر اوسې ډېره مننه دغه ډېر دا په څو ده مجموعه اتیا افغاني ګورئ دا دوستانو داسې توت دي په ټوله نړۍ کې بالا نشته در دې بالا توت شلمبې هم لرې نه لرم ته چیش خرڅه یې زه د هغه توت خرڅوم ښه چیرې خرڅه یې د هغه پاچا ښه حاجي صاحب زوی یې یا شریک ښه شراکت کارم که خیر اوسې لاړو صاحب انشاءالله خیر اوسې وبخښئ دوستانو نو دغه کېږي بلر کېږي یو څه بخښه به سره کوو ډېرې خبرې به نه کومه دغه زموږ کنجیان دي د وطن ماشاءالله په دې کې بیا شلمبې معنا ښه خوند کوي دا وګورئ نو خدای دې یاد ته ورته راستلی ماشاءالله ستړي مه سې ورور جوړې په خیره سې ښه دی نوم دې امیر حبیب الله حبیب الله دغه وخت ګرمي نه ده چای څنګه څښې ګرمي ده خو دا وخت ښه خوند کوي ښه کندهار خلکو دپاره وایي چای هر وخت چای ګورم کندهار د خلکو چای د سیګم زنا ده مننه قربان دې سم خیر اوسې توت څنګه دي ورور مې توت دغه چې جي په انسان چې جي په زنګ دی هغه غټې مجموعې چې جي په 400 دي ښه دا غټې مجموعې په 400 دوستان ورکوي ماشاءالله ښایسته توت هم دي ماشاءالله ماشاءالله بس الله دې ډېر ژوندی لره الله دې الله لس روزي پکښې درکړي خیر اوسې خدای په امان ورور په دغه جاده کې خرڅېږي دا پتنګ ځوان دی ستړي مه سې ښه یې جوړې ښایسته نوم دی لاجان احمد لاجان محب لاجان محب لاجان دا رش ډېر دي دا غږونه نه صحیح کېږي بخښه کوي
څنګه دي توت څنګه دي بکنامیان دي داسې په شراکت چې راوړي دي که یا خپل دي یا په شراکت مو راوړي دي موږ رانیسو بیا خرڅوو ښه په څو یې رانیسې بیا په څو مثال خرڅوې بالا خو فرق پکښې کې دي په شپېته یم رانیسو په اویا یم توت په رانیسو توته پورې فرق کوي نه و په توت پورې فرق کوي. راضي یې خپل درس کاروبار و شکر دی زه الحمدلله چې راضي الله دې الله لوس روزي په آمین. خیر اوسې ستا په اجازه ورو دغه توت چې دوستانو ماشاءالله ډېر ښایسته او خوندور توت دي ماشاءالله دلته نو هر ځوان راوتلی دی تر څو یو حلاله نفقه خپل کور ته برابره کړي ماښام کور ته ځي او ښه یوسي نو کوشش وکړئ چې تاسې هم سودا ځینې وکړئ خیر اوسې داسې نو د هغه سره پورې موضوع به ټول داسې خرڅېږي ماشاءالله ټول خلک ورته درېږي توت رانیسي دا ښایسته توت دي. السلام علیکم یا خلاص کې پوره دوستان یوه ښه خبره خو دا ده چې ټول افغانان او ځوانان او مثلا کشران مشران راوتلي دغه حلال رزق روزي ګټي دلته او د توتو خواري دا ډېره ښه خواري ده ځکه چې دغه موسم د یو کال بل کال دا موسم راځي او دغه خواري رسېږي نو تاسې هم کوشش وکړئ چې د هر ولایت څخه راځئ د دغه ځوانانو څخه توت رانیسئ تر څو د دوی هم یو ژوند د روزګار او زندګي مخ ته ولاړ شي هر کم توت شته مثلا هر چا خپل وس دی مثلا د یو چا په ګران بیه توت وس رسېږي او چا په ارزانه توت وس رسېږي دوی ټوله لري هم ګران توت شته هم ارزانه توت شته هم سره توت شته هم هغه مثلا چې یو څه سره لوېدلي هغه هم شته نو هغه هم خواږه دي ډېر ښه خوند کوي انشاءالله وګورئ دا په څو ده 50 ګورې دا یو ځوان داسې ښه په مړېږي چې معنا دوې او تې بیا معنا ډوډۍ نشي خوړی په کور نو داسې خواږه دي شړمبې پر وڅښئ و منچا کوئ را سره راځئ داسې مخ ته ځو نور توت هم شته دلې انشاءالله در باندې وبېوینو دا دی دا خیر اوسه دا ځوان یې خرڅوي خیر ولاړه صاحب اجازه خیر اوسه ستړي مه سه ورور په خیره خیرات دي ښایسته نوم دی نور احمد جان د کوم ځای توت راوړې ښه راوړې بیا ته ځلې رانیسئ ښه څنګه ده خواري یې څنګه ده دا چې څوم کال دي دلته توت خرڅوې اته کاله دي کېږي توت خرڅوې ماشاءالله ماشاءالله څنګه دي بیا دا خواري یو کال بل کال دی نه بیا ښه نو بیا یو ورځ پکښې رسېږي زه ماشاءالله ماشاءالله څو بجې راوځي او څو بجې بیا ځې کور ته پر 10 بجې ځې د شپې ښه زه شکر دی شکر چې بس خواري شته دغه کار چې کوې منګی خو نو ویني دوستانو وطني منګی دی په دې کې نو بیا شلمبې و معنا په اصطلاح اوبه ښه خوند کوي معنا دا دی د خیر سره انشاءالله نو ولاړ ورورک مې خیر اوسه الله دې خیر درکړي خیر اوسه ډېرې خبرې خو نه کوي یا ډېر ښه راولې په یاري راوله د مور شیشه دا صوفي دی په بولده کې تاوان کړی دی اوس را دې توتې خیر اوسه بجلا چې خط کړی
ځای دی ساعت چیر دی کارونه څنګه دي زه شکر تاسو خو نه یو کال بل کال راوځي ته به دغه ما خبر کړې دا د توت سره شنبې ولې سوکت شو ښه اونه خو ته خواږه دي شنبې پر وي ښه ولا دا خپله خورې څونه تقریبا مثلا د ورځې وګورې منه يا غسنا ولا كثير برغولي دير لا ما كو حركات كرد تخفري وراك كان وراك موتي ما برو دار خير حاسم شياس استاذ مشاري والناس بخير ده څنګه دي معنا کار څنګه دي شكر الحمد لله ښه شکر دی سیزن تازه شروع وسو د خیر سره سیزن تازه شروع خپل کار سره ډیر خوشاله الحمد زه خدای دې خوشاله لره جوړ وس ماشاءالله دای دوستانو الحمدلله خیر او خیرات دی دای دوستانو وګورئ موږ هم راوتلي چې په تاسو باندې تاسو ویډیو دا بیا ټول دوستان راوتلي دي خواري کوي سړی مې سره خیر خیره وګوره چا دوه پیالې شي چا درې پیالې دا په څو دي دا ماشاءالله دا نو بس چې په موټر 15 نفر ناسې سیمه نه په مړی او به شک په مړی لاړ ورور به خیر اوس دا نو بیا مخابراتو ریاست سو هغه دا د نوې سړک تازه لار ده نوې جوړ شوې ده دلته نو خورا ډېر توت ماشاءالله چې په فن کې ماشاءالله عوام ښایسته ده او دغه حلال رزق روزي ګټل هم ښه خوند دی نه سوام مسلمان انسان دغه حلال خواري عبادت شک ډاکټر څنګه دی ډاکټر څنګه کې دا چې درګانې نه دي پښتوري دا څنګه شه او ماشاءالله اگر دا ناسته کې د فن په څه طبيعه د غیا ورکړې دي نه پیاله په څو ده پیاله په څو ده نه پیاله په څو ده اج صاحب 500 نه ده معنا ښه سره ته چې پکې ځای کړی ښه پیالې مرته جوړې کړې ډیکور مور برابر کړی دي خیر پټانم شاتونه نیسي واوړم مایان پروژه و مایان مې راوړل یا نو مایان هم پسې ګورې یا شایسته مایان یا دا فارمي دي دا مې وروره دا دالې مایان دي دا غلودي دي دا کجکي مایان دا د کجکي دي دا د کجکي شیرمایان شیرمایان دي او دا کوچني څنګه دا د دالې مایان دا کولې دي دالې مایان دا زموږ د کندهار داله ښه دونه غټ غټ مایان سالته ماشاءالله بس دلته یې اکواریم جوړ کړی دا ریا دا د دوی رستورانټ ایستله د دوی سوله دلته نو مننه خیر اوسه یوټیوب ته زموږ هېواد ها مننه خیر اوسه خیر خدای دې خیر درکړي مننه زموږ هېواد زموږ هېواد ماشاءالله وګورئ سبحان الله الله پاک دې الله رزق روزي ورکړي نو هغه ټوله راسته چې دا چې ټوله راسته چې ده دلته نو بیا مختلفو شیان شته اسکریم شته جوسان هم شته دلته یو د اسکریمو دکان دی دا دی دلته نه بیا ښه ښایسته شیان پیدا کېږي زبردست دوی شریخ لري ښه السلام علیکم ښایست جوړست په خیر است دا د شریخ لري شریخ څنګه دی شریخ دی دغه کې چې دا دی اوهو ماشاءالله تاسې وګورئ دوستانو څومره ښه څومره خوندور پیاله په څو ده
50 اتیا سل 50 اتیا سل ماشاءالله مننه خیر اوسه دینو اسکریم هم لري او بیا د هم جوسان هم او جوسانو ځای دی دلته بیا اسکریم دی یا جوس سره مثلا جوړه په خیره خیرات دی خیر اوسه دا ځای څه دا نو ټوله په دا جاده کې دی په دې کې دا پروګرام د خوشي وړ وګرځي دوستانه او خوش مسي ته واوړم چې موټر ونه وي سایکل ونه وي دا راستانو ټوله ته خرڅي وګورئ وګورئ چادرې پیالې شي چادرې پیالې شي ها سره مسي تر هغه سره پورې د ردګاه دروازې در چوکه ټول د توتو موسم دی نو توتان دي بالا ستړي مه سه جوړه خیراتي نوم دې څه دی حکمت الله زما مې ده زما نوم حکمت الله دی څنګه دې توت وروره بلا ښه دی بلا تر بیکارۍ باخته یو نه یو ورځ که روزي پکښې رسېږي شکر دی قرارې د امنیت دی خیرات دی الحمدلله خیر اوسه کور دې ودان تشکر ژوندی اوسې مننه دلته ګورئ بیخي ډېر توت شته ماشاءالله ستړي مه سه جوړ خیر اوسې ښایسته نوم دې څه دی وروره عبدالنافع جانه څنګه دي توت څنګه دي بالا شکر دی ورکه گزاره پر کېږي قرارې ده امنیت دی الحمدلله ازا شکر الحمدلله په هر حال خدای دې خیر درکړي نوش جان دې څه قربان دې زم خیر الله دې الله لس روزي درکړي خیر اوسه تشکر نو الحمدلله ډېر امنیت قراري آرامي او ځوانانو ګوري ستړي مه سه وروره خیرات دې نوم دې څه دی وروره نوید احمد نوید جانه څنګه ده خواري بلا خپل نصیب رسېږي ښه خپل نصیب رسېږي خوشحاله یې شکر ته دا راته ووایه دا توت سره ولې شلمبې خلک خوري ستا څه نظر دی ډېر ځینې خلک یې سره خوري ځینې نه پیدا وایي پر ناستو درد کېږي څنګه ښه ځینې خلک یې بیا نه خوري ځینې خلک یې بیا نه سره خوري ښه ته څنګه شکر څونه توت خورې بعدا د غاب خو نه خوري بس بعدا به د غاب سره پروژې ده نه منه راپورته د ورځې یو مجمع خالي کوې که یا و انشاءالله نوش جان څه نوش جان ستا په اجازه وروره خیر اوسې مننه ستړي مه سه جوړ په خیر صحت ښه دي خیرات دي مننه ښایسته نوم دي وروره وحیدالله جانه څنګه دي توت سږکال خرڅېږي د کومو ولایتونو خلک درته راغلي د توت خوړلو ته دپاره د بولدک خلک راغلي د غزنۍ د دا خلکو د دا مشکې خلک راسي ښه د چا ډېر خوښېږي دا توت دا توت نه د بولدک د خلکو ډېر خوښ دي یو راز یې راته ووایه چې په څه خاطر یې خوښېږي دا توت هغو داسې خوښېږي چې هغې خوا ته دا لنده میوه نشته ښه دا میوه خو ښایسته دي ستا هغې خوا نه لري کور دې ودان الله دې الله لس روزي پکښې درکړي وروره خیر اوسه مننه ژوندی اوسېږي ګورئ در هغه سره پورې چې ما لکه مخکې چې درته ویل توت دي وویل نو توتان بیا فرق یا داسې توت هم شته ماشاءالله داسې توت هم شته داسې توت هم شته دغه درکم قربان سم الله دې وزنه در تشکر ډیره مننه خیر اوسه دا په دا واشو کې ولې واري دا خو راته نه کېنو خو یا ما ته په ځای کې د بسکټ په مایانه زه رالم دغه ځای ماشاءالله دوستانو بخښه کوئ که بلر سي او دغه سي هغه نه بیا تاسې ګیله مه راسه کوئ ولې چې دغه ځوان هم معنا سلام دی هغه دغه ته جوسانو ته هغه دنیا متبین هغه ته ورلم ورلې ورلم بالا بنو د خیر سره خلاص کړو بالا هغه نه په دوستانو باندې مونږ نه مشپکه تان ولیدل مایان مو ولیدل
عمومي جاده ده نه جاده د ودا دی ستان عمومي معنا دا دی دا ودا دی عادت ته خلاص کوي څه خیر راځه خوشحال یدن کوم یا خاطر ودرې داس ګروپ ته راسه وګور ګوره ته تاسې راسه خو نو خلاصه نو څه در وکم نو خوشحال یدن کو دا موږ یو ښایسته ولاګ تاسته جوړ کړي دا دې وکړي چې دا څلوېښت دقیقې موږ زغملي وخت راسه ما وروره ته اوس په کیمره کې معلوم سي ورور خوشحال یدن کو خدای دې وکړي چې جوړ ورو باید پټ خوشحاله باید تر او تازه او فوق‌العاده باید پر همدې ځای موږ ته اجازه راکړي بله یو ښایسته ولاګ چې موږ تاسو په چپړ کې حاضرېږو ښه وختونه ولرئ ښې چارې ولرئ ستا د سترګو بلا واقم ناست پر ما که یک قدم پیش یک قدم پس خدای په امان مننه چې زموږ هیواد ګورئ